زما عزتمندو نن درته یوه ډیره جلالي یوه ډیره اثر کوونکې عظیم الشانه او طاقتوره وظیفه بیانوم، او دا وظیفه د یا ذوالقوة المتین یو جلالی وظیفه ده. ډیر طاقتور عمل دی. زما عزتمندو د دې جملې مبارکې معنی او مطلب دا دی چې الله جل شانه د قوت او د طاقت مالک دی. یعنی دا د الله جل شانه د یو صفتی نوم یوه خاصه وظیفه ده. دا وظیفه د ستاسو د ژوند بدلونکې وظیفه ده او د ستاسو په ژوند کې یو عظیم ترین انقلاب راوستونکې وظیفه او عمل دی. که د رشتې حوالې سره د ستاسو څه مسایل وي، انشاءالله تعالی د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو دغه مسله حل کړي. یا په زړه کې د یو خواهش ته یو تمنا لرئ، نو الله جل شانه به مو دغه تمنا او دغه خواهش پوره کړي. زما عزتمندو دا نن چې کومه وظیفه تاسو ته بیانوم دا ډیره اسانه وظیفه ده. صرف او صرف اویا مرتبه دا جمله مبارکه ویل دي. ډیر لږ وخت په دې باندې لګي. دې وظیفې کولو سره به کریم رب د ستاسو ژوند بدل کړي او د ستاسو په ژوند کې به ډیر سکون او اطمینان راشي. زما عزتمندو هر یو کس دا غواړي چې ماته د یو بهترین ملګری میلو شي، ځکه چې یوازې ژوند نه تیریږي او یوازې ژوند ګران وي. زما عزتمندو د دې په باره کې خلک په دوه قسمه باندې وي. یو قسم ها خلک وي، یعنی ها کس ته چې هغه منپسند ځای کې رشته غواړي، یعنی چې چرته زه غواړم هم هلته د زما نکاح او زما رشته دی وشي. او بل قسم هغه انسان دی، هغه کس دی چې هغه دا وایي چې چرته هم وي، هر ځای کې چې وي خو چې زما رشته وشي. نو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې چرته هم الله جل شانه غواړي هلته به هم د ستاسو رشته کیږي. نو اوس به د دې دپاره وظایف هم کې دعاګانې به م غواړئ چې چرته زه غواړم چې الله جل شانه ما ته هغه ځای کې رشته کولو اسباب برابر کړي او د هغه ځای مینه او محبت د ستاسو په زړونو کې پیدا شي. ځکه چې زما عزتمندو کله یو سړی د الله رب العزت نه دعا ونه غواړي، وظایف ونه کړي، نو که بیا واده او نکاح هم وشي نو په هغې کې د واده نه بس نفرتونه وي، د ښځې خاوند منځ کې جنګ جګړې وي او نورې مسلې را پیدا شي او هر قسمه رکاوټونه مخې ته راځي. نو پکار د زما عزتمندو چې مونږه یو ځای کې رشته کول غواړو یا نکاح کول غواړو، خپله رشته ورکو یا د چا نه رشته کوو، نو دا ټولو نه مخکې استخاره کول پکار دي. زما عزتمندو استخاره دا الله جل شانه سره یوه مشوره ده. په دې کې مونږ الله جل شانه نه دعاګانې غواړو، یا الله تعالی که چېرې دا کار یا دا رشته زما په فایده کې وي او ما ته په دنیا او آخرت کې فایده راکوونکې وي، نو زما دا کار یا زما دا رشته وکړي. یا الله تعالی که چېرې زما دپاره دا په دنیا کې او په آخرت کې نقصاني وي، یا الله تعالی ما د دې کاروبار نه یا د دې رشتې نه ما محفوظ وساتي او دا مانه لرې وساتي. زما عزتمندو یو کس ته د خپل ځان دپاره رشته کول غواړي، یا د خپل ورور دپاره رشته کول غواړي، یا د خپلې خور دپاره رشته کول غواړي، نو فوراً دا وظیفه ضرور وکړي. انشاءالله تعالی بهترین ځای کې به الله جل شانه تاسو ته رشته در نصیب کړي. چې کوم ځای هم تاسو رشته کول غواړئ نو در به کړي. یا یو ځای کې تاسو رشته کول غواړئ، دواړو طرفو ته کسان په هغې باندې رضا دي، که نارینه دي او که زنانه دي، د ټولو دا خوښه ده چې د فلاني ځای کې د دې کس یا د دې جینۍ د نکاح وشي. خو یو کس یا دوه کسه داسې دي چې هغوی په دغه نکاح باندې نارضا دي.
د دې په وجه باندې تاسو مخې ته رکاوټ راځي او تکلیف مخې ته راځي، نو تاسو د دې لپاره فورا دا وظیفه وکئ. نو هر یو کس به د دې دپاره راضي شي. خو زما عزتمندو یو دوه خبرې تاسو د دې خیال وساتئ. یو دا دی چې دا نکاح ته کې دا د دې دپاره نه کې چې دی بل مسلمان ته زه تکلیف ور ورسوم، په ده باندې زه ظلم او زیاتې وکړمه، د دې دپاره تاسو نکاح کوئ. که چېرې زما عزتمندو د دې دپاره نکاح کول غواړئ نو بیا تاسو ته د دې وظیفې اجازت نشته. دویمه خبره دا ده زما عزتمندو چې د دروغو نه به ځان ساتئ، چې بس په نکاح کې واده کې څه وي هغه به وي، او د دروغو نه به ځان ساتئ او دروغ به نه جوړوئ. بل دا زما عزتمندو د حرامو نه به ځان ساتئ. دا داسې کارونه دي کله چې تاسو د دې نه ځان ساتئ انشاءالله تعالی ستاسو په دې وظیفه کې به الله جل شانه ډېر لوی اثرات او برکات اچوي. خو دې سره زما عزتمندو د 5 واړو وختو مونځونو پابندي ډېره زیاته لازمي او ضروري ده. بیا تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله تعالی د دې چې کوم کمالات دي، د دې چې کوم برکات دي دا به په خپله باندې محسوس کئ. به هر حال زما عزتمندو د دې وظیفې او ترتیب او طریقه کار دا دی چې د سحر مونځ نه پس به هم دا وظیفه کوئ او د ماښام مونځ نه پس به هم دا وظیفه کوئ، او تر 21 ورځو پورې 21 دن تک 21 ورځو پورې به تاسو دا وظیفه جاري ساتئ. د ټولو نه مخکې به 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي. د دې نه پس به بیا زما عزتمندو یا ذوالقوة المتین یا ذوالقوة المتین دا به 70 مرتبه او یا پیرې ولولئ. په آخره کې بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ. دې ترتیب سره بیا ماښام هم ولولئ. نو 21 ورځو پورې سحر او ماښام مونځ نه پس د دې وظیفه جاري وساتئ. انشاءالله تعالی الله جل شانه به تاسو ته داسې بهترین ځای کې او داسې ښکلی ځای کې رشته در نصیب کړي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. لهذا زما عزتمندو پخپله هم دا وظیفه وکړئ او نورو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي. د لوی الله په امان.